خیرت دی دا څنګه ناسې سم پرېوځه پرېوځمه و پرېوځه څه مشکل دی بیا ولې راغلی مشکل نشته دغه غاښونه چې تا راایښي دي زه چې همدا د بل چا دي راایښي د لوی سړي ته دې راایښي دي کم که خوله خلاصه که ډاکټر صاحب بازار تیزي مه کوه دغه صحیح دی دا تا ته دغسې معلومیږي دا اوس پوښ سوي دی ورسره تا ته غټ معلومیږي هېڅ غټ نه دي غټ دی ډاکټر صاحب ما هغه پخواني غاښونه بېرته راکښېږده دا بیخي بد ایسي هغه څنګه در کښېږدم هغه خو مو وتراشله کوچني سوله بره مو دا ته پوښ ور واچوئ غاښونه مو در سم کړه هېڅ مشکل نه لري یا ډاکټر صاحب زه خپل هغه پخواني غاښونه غواړم دا دې غټ راایښي دی بدل هم دي خوب دې راسره کړی دي سم غاښونه دي ناکي ته ولې ورته وسواسې یې ته راتاسه ونکي مور ته وسواس کېږه ولې نکي په ما خرابوي بره به دا ناله نه لري ډاکټر صاحب دا غاښونه مې بیخي بره داسې نه دي داسې راوځي بره د غاښک نوم راباندې پوخ شي چې زما پخواني غاښونه بېرته راکښېږدي بره به خوشحاله شم پخواني زه اوس د کمه کوم هغه مو در وتراشله هغه د منځه ولاړه دغه مو نور پوښونه ورکړي دي ښه اوس تا لږ چې اعصابو بیخي لاسیله کړي دي هغه ځامه معلومېږي پروا نه کوي هغه ستا ځامه د هغه شی ده ورڅه شابش و ښه دا ریښه خو به مې نه وه ورسره یې کړې بیخي اعصابو لاسیله کړي وو بله ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دا غاښونه چې بیخي تکلیف شو دغه بس څنګه نور شاړ دي چې ته پخواني راایښي وای هغه به ورسم وای پروا نه کوي خو ما تا ته وویله چې ته مه ورته وسواسې کېږه دا لاندې چې دي دا یو څه ژر شوي دي نور تازه دي سپین دي دا لاندې ورسره برس که بلا بېرته سره سمیږي خپله و مشکل نه لري اورم ډاکټر صاحب هغه دغه بس ټول غاښونه چې بیرته بیخي راپسند به راایښي بیخي د خوند کړي وای ته ټلیفون کاته که خدای دې خوار نه که او زه چې هم د رشته ګویم رښه ورسره یې کړې ده اعصابو یې کار